او حق پټول ندی پکار چې موقع را چې حق وای کنه ښکارا کوي نو بیا و نفلی او فرض عبادت د خدای درگاه کې قبول نه سي بستړیو جهنم کې بیا پراتی او مقتدیان برابر خنداګانی کوي نه جهنميان براته هلاکت چې دوی هلاک او مردار شیطان بدبوئزي نه جهنم قیدی به براته بدوي جنتی به براته پیغور نه راکړي دا ډېر د شرم مقام دی اولئک دغه مليان دغه خلق چې دا حق پټي يلعنهم الله لعنت وي په دوی باندې خدای تعالی او يلعنهم اللاعنون او هر لعنت ورکوونکي مؤمنان فرشتگان دا ټول په دغه مولا باندې لعنت وي چې دا هدایت او بینات واضح دلائل پټ بل حدیث مبارک کې راځي من سئل عن علم چانا تپوس کړه شه د مسلې فکتمه د پټ د مفاد قل جما یوم القیامت بلجام من نار فورز د قیامت به دغه مولا په خله کې د اور قیزه پرتوي د اور قیزه په خله کې پرتوي